أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ شعراء مکی سورت تے او نازل شوئے دے پس سورہ واقعنا د قرآن پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سره شپږشتم نمبر دی او د نزول په اعتبار وم سلوختم دی او داود دی سورت دا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په احوالو د انبیاء او سابقین علیهم الصلاۃ والسلام پدې کې د انبیاء علیهم السلام تفصیلی واقعات ذکر کړي د پاره د تسلی د نبی علیہ السلام. رمبنای واقعات د حضرت موسی علیہ السلام، دویم د حضرت ابراہیم علیہ السلام او دریم د حضرت نوح علیہ السلام او سلورما داد عادیانو داود علیہ السلام قوم او پنځم واقعات صالح علیہ السلام ذکر کړي او شپږم د لوط علیہ السلام او مواقعا د اصحاب الایکا د حضرت شعیب علیہ السلام. دلائل عقلیه صرف په دو آیاتونو کې وم آیات او تم آیات او بیا په آخر کې دلیل وحی ذکر کړي. غنو آیاتونو کې نمنون کو تا کافرانو مشرکانو ته تخویف ده او یرا. بسم الله الرحمن الرحیم. تواسین میم. الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. تلک آیات الكتاب المبین. دا آیاتونه د کتاب واضح دي. اگر په ابتدا د سورت کې د کتاب صفت مبین ذکر کو نو اشاره د دلائل نقلیه ہوتا. لعلک باخع نفسک کی دیشی چې ته هلاک وي خپل ځان الله یکونو مؤمنین دا چې نکیږي د مؤمنین ایمان وروړونکي. اے حبیب چې د ایمان نروړي نو تاسو د ډېر خفقان نزان بهلا کوي. دا شان سورہ ہود کې در لتیر شو آیات یو سلثلثم او په سورہ یوسف کې آیات یو سلدرم تیر شو. ان نشاک چر غاړو مونږه جبری مان ددوی کمون جبری ددی ایمان غاړو. ان نشاک چر خوښی زمونږه ننزل علیهم من السماء آیتن نروبریگو پدویبانی من السماء دا اسمان دا طرفنا آیتن یو موجزہ یو دا سے موجزہ و نخ دلیل برولی گو چی دی و ایمان روڑو تا مجبور کو. خو جبری ایمان دا معتبر ندے، ایمان اختیاری معتبر دے. فضلت عناقهم نوب گرزی سٹون ددوی لها خاضعین دغه معجزه او نشانی د وجنا عاجزی کونکی. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن او نرازی دویته اس نصیحت من الرحمن د رحمان د طرفنا محدث نو تازه الا كانوا عنه معرضین مگر وی دای داغه مخړون کی. فقد کذبوا بشک دای دروغ نسبت کړي ده فسیاتهم نذر شراب شدویتا اما ما كانوا به یستهزئون خبرون راغس چودای داغه پوری یستهزئون چټو کې کولې. دای انبیاء علیهم السلام او قران پوری ټوکی کولې نو د دې خبر د دې عذاب بدایته ملاوي شي.
اولم يروا آیا دای ګوري نه سوچ نه کړل للاو د زمکتا کمن بتنا فیها چې څومره رازرغون کړی دی موږ فیها په دې زمکه کې من کل زوج کریم د هر قسمه جوړې خیسته خیستنا کریم آیات مبارکه کې په معنا د حسن ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخا عبرت ته پدې کې عبرت ته او نخذ د الله د قدرت لآیتن دلالتن علی کمال قدرته تعالی وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر پدې کې ایمان وروړونکي ډېر پدې کې ایمان وروړونکي نشتا وان ربک او بشکر افستا له العزیز الرحیم خامخا د غرفستا خامخا زور ورله الرحیم او رحم کون کې داړم بنای واقعات په دې صورت کې وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى او کله چې आवाज ورکړ ورفستا موسی علیہ السلام ته ان ائتل قوم الظالمین دا چې لرشه دی قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون نه الا یتقون دای اولی د الله نه یریږي اولی ځان د الله د مخالفت نه بچ کینا قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی رب رب زما انی اخاف یکذبون بیشک یریږم چې دای په ماته دروغ نسبت کی ويضيق صدري او تنگ بشي سینه زما ولا ينطلق لساني او بیا بن چلیږي جب زما فارسل الى هارون فارسل نو ته خبر لګه د نبوت او پیغمبر الى هارون علیہ السلام تا ولهم علی ذنب ددای فما بانی ذنب ای فی زعمهم د دوی په ما د یو ګناه داود د دوی په خیال کې یعنی یو کافر ظالم چې مظلوم سره ظلم کولو ما خلاصولو او حربي کافر آغا یو قسم قتل خطا او تواکی شو یو خدا کافر او بل حربي بل دا قتل خطا نو دا ذنب ورتولی یعنی فی زعمهم الله مساوی وي ګناه نه د خود دوی په خیال کې ګناه او جواهر کی وی ذنب د یو گناہ داول لري دی ولهم دوی علی ذنب فما بانی د یو گناہ داود د دوی د خیال مطابق فاخاف ان یقتلون نو زیریب متنه چې ما قتل کی دا مقابله کی قال رب العالمین ورته فرمایلی کلا دارنگنا فذهبا نو لا شهید علی بیااتنا بیااتنا زمون په معجزات او آیاتونو دلائل سرا انا معکم مستمعون بیشک از تاو سره موریدن کی مستمعون اوریدن کیو انا معکم مستمعون بیشک مونتا سره یو اوریدن کیو فاتیا فرعون نلار شید وعلى فرعون تا فقولا ندعا ورتوائی انا رسول رب العالمین وہ رسول مفرد ذکر کو علام کی دو نویدہ مصدر دے پہ اعتبار دا اصل مصدر دے نو مصدر کی کل ناکل راسیوی چی وصف کی گی پاغی سرا لکسرنگی پا غیر دی مصدر سرا وصف کی او بعض ویلی جلے کی عبارت کی تقدیر دے انا رسول رب العالمین اے کل واحد مننا رسول رب العالمین ہر یو پمون کی رسول رب العالمین دے ہر یو پمون کی آغا رسول رب العالمین دے یادے کہ علامہ ابن جوزی وی دوارے شخص واحد گرزولو لاتفاقہما فی الشریعہ اے جعلا کا شخص واحد دوارا پا منزلی شخص واحد گرزولی شوی لاتفاقہما فی الشریعہ ذکر دوارو شریعت یو فقولا ندوار ورتوائی انا رسول رب العالمین
چې بشکاریو په مونږ کې رسول رب العالمین دې ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چرا پریک د زمون سره بني اسرائيل قال فرعون ویلو چې کله موسی عليه السلام ورته دعوت پیش کو علم ربک فینا ولیدن آیا پالن نو کړي مونږ استا علم ربک آیا پالن نو کړي مونږ استا فینا پکور زمون کې ولیدن چې توړو کې ویته چې معصوم وي نو آیا مونږ پکور کې ستا تربیت نو کړي ولدستا وقت تیر کړو تا فینا فکور زمون کی من عمر کسنین استاد عمر نسکلنا وفعلت او کار کړو تا فعلتک التی کار ساها فعلت شتا کړو دا مبهم ذکر کړي چرد موسی علیہ السلام په ذهن کې اولوی کار راش وانت من الکافرین یو معنا دا او وانت من الکافرین او تدنا شکرنا او تدنا شکرنا وی ورمون دیور تربیت کو او بیا را پاسې دی او زماغ قوم نه او سړی قتل کو نو دا خدنا شکرنا وی اے انت من الکافرین بنعمتی حیث عمدت الى قتل رجل من خواسی وی مونږ دیور تربیت کو نو تا زما د نعمت ناشکریو کا قصد کړو قتلولو دی او سړی ته زما د خواصونه یو معنا آیات مبارکه کې دا دویم قول روح المانی دا سم ذکر کړي وانت من الکافرین دا ته چوسوي چې راکمه ډله کافر دي نو انت حينئذ من جمله القوم الذين تو خود په دغه وخت کې چې کله زمون کور کې نو د جمله قوم هغه کسانو نه وي چې اوست د هغه د کفر داوا کوي وانت من الکافرین دغه غوندو کافرو یعنی د غډلې نه خو ته وی صاحب دې کنه چې اوست ویلا کافر دي ابن کثیر وای دا کافرین دې کې په معنا د جاهدین دي وانت من الکافرین او ته دې انکار کوونکو نه تو وہ انکار کے چمارا سوے وجد نے قال حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایلیو فعلتها کړم دا کار انکار تنکو اذن پدا وخت وان من الضالین او زد به خبر نوم ما ترا پتنو چې په سکبانی مړکی وا ففررت تختیدل منکم نتاسن لما خفتکم کله چې تاسو نه یریدم فوهب لي ربي حكما نو بخل ما طرف زما حكما پیغمبري علم او پوها وجعلني من المرسلين او غرزولم زد پیغمبرانو نا وتلك نعمت او دا تربیت نعمت یو احسان دے تمنها لیا چیز بادیت فما بانی ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا غلامان او خادمان او نوکران ګرځولي دي بنی اسرائیل ابن کثیر و ہدایات مبارکہ مقصد دا چتا ټول بنی اسرائیل داد غلامان او خادمان جوړ کړی نو کړي یو کس د دې بنی اسرائیل نه دا سره احسان کو پکور کې دلوي کو نو دې دومره سره چې تا ظلم کړي نو دا راغي مقابله کې کله احسان جوړې دي شي دا راغي مقابله کې کله احسان جوړې دي شي چې تا دې دور سره سو کو ظلم وکړ اوباد علماء کرام ذکر کړي لکه امام قرطبي وایي چې وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل وإذا کلام د موسی علیہ السلام نے اقرار کړي چې او تا دا نعمت کړي او دا ستاره تربیت یو نعمتو خو سره د دې چې تا زمانه علاوه ټول غلامان ګرځولي او زدي فریخ هم زدي غلام نو ګرځولې خو ولا يدفع ذلك رسالتي
نو دا خو زما پیغمبري سے دفع کول نشي تا زما تربیت کړې ټول بنی اسرائیل له غلامان ګرځولي نو د دې او زما د رسالت او د نبوت په منځ کې هغه په منځ کې سم منافات نشته یو قول داو چې د اقرار وکړو دویم دا چې موسی علیه السلام دا په طریقې د انکار وی آیا ته په ما باندې زبادنه کې چې تا زما تربیت کړې او ګور تعالی ټول بنی اسرائیل دای دې غلامان ګرځولې دي د دای بچی قتلې نو دا څه نعمت ده دا خوستا سے احسان نه او تفسیر خازن یې عجیب خبر دلته کړې تفسیر خازن کی وای وی کچره تا دا بنی اسرائیل غلامان نه ګرځولې او تا د دوی اولاد قتلو لینا نو زبستا جوړې او ستا تربیت ته نه در رسیدم تا و زمارا پرورش نکولو او زبا خپل مور دریاب ته غرزولم خدا سبب خو ظالمت جوړ شوی کنه معشومان دی قتلول نو دا غیر وجنا پدی تکلیف سره زستا کور ته ضرور رسیدم وتلک نعمت تمنها علیا او دا تربیت یو نعمت ته چې تیز باد په ماوانه ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان ګرځول دي غلامان دي ګرځا دلوی غر عمره یو ټوکړه جوړ شو او دولس لار الله جوړ کی وازلفنا ثم الاخرین اور ان ذکرو مون په دغه ځای کې غنور دای د دریاب نبس تیرېدل او دې کې بس فرعون سره د لخرو نه رسیدو وان جنا موسی نجات ورکړو موسی علیہ السلام تا ومن معه اجمعین او هغه چاته چې دا غسر ټول ثم اغنور ان فی ذلک بیشک پدی کې لآیه خامخا نشانه او عبرت پدی واقعہ کې لآیه نشانه د عبرت عجائبات دی پکې الله مدد دے الله نصرت دے د مؤمنانو بندگانو سره وما كان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر پدوی کې مؤمنان د حضرت موسی علیہ السلام په قوم او امت کې ډېر ایمان نور وروړي وان ربک او بشک رفستا له العزیز الرحیم خامخا غزور ورد او رحم کوم کې دوی مواقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اولو لفظ ویبان خبر ده حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبيه کله چویل خپل والد تو قومه او خپل قوم تا ما تعبدون دس شی عبادت کوي تاسو قالوا ویلو نعبد اصناما عبادت کوم د بوتانو فنظل لها عاکفین نامی شی من د دې لپاره عاکفین قائم او دائم د دوی په عبادت وقوف یوشی لازم نیوت وي فنظل لها عاکفین همیشه یمنګ قائم او دائم د دې په عبادت باندې ولاړیو د دې په عبادت قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلیو هل يسمعونكم آیا دای تاسو فریاد اوري استدعون کله چې تاسو را بلای او ينفعونكم یا در فائدہ در رسول شي تاسو عبادت کوي او يضرون یا ضرر در رسول شي کتا سو عبادت پریزئی قالوا نویلی دوی بل وجدنا بانا بلکی مندلیو منخفل مشران کذالک یفعلون چه دا سبے کول قال ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائلیو افرائیتم ما کنتم تعبدون خبر را کیتا سماتا دا شابارکی کنتم تعبدون چی ای تاسو چه عبادت و بندگی ورتکوئی انتم تاسو آباؤکم الاقدمون اوستاس و مشران لنبنی فإنهم عدو لی نبیشک دا دشمنان زمادی فإنهم عدو لی بیشک دا دشمنان زمادی الا رب العالمین مگر پالن کے د مخلوقاتو دا الا رب العالمین کی استثناء منقطع دا غزمیر د انهم نا
لیکن رب العالمین لیس کذالک فإنه عز وجل ولی. اور امام زجاج وی دا استثناء دے کہ متصلم کی لیشی دا بعض پنیز دا استثناء منقطع را اور بعض یہ کہ استثناء متصل ویلی. فإنهم عدو للہ رب العالمین نو بیشک دا دوی دشمنان زمادی مگر پالن کے دا مخلوقاتو الذي اغرب العالمین خلقنی چدے پیدا کرم فهو یهدین نو دا اللہ ما تا ہدایت کئی ما تا لا رسمئی والذی دغا اللہ غزات هو یطعمنی چم دغا اللہ ما تا طعام را کئی ویسقین و ما تا عبرا کئی و اذا مرست فهو یشفین او کلچ بیمار شمن دا اللہ ما تا شفا را کئی والذی دا اللہ غزات یمیتنی چی وفات بکی ما ثم یحین او بیا بجوندے کی ما والذی دا اللہ ذات اتمعو چیز امید ساتم ان یغفر لی خطیئتی دا چی بخنبو کی ما تا خطیئتی دا گناہ زما یوم الدین فرض دا قیامت. انبیاء علیہ السلام گناہنی خدا دا روی توازوی رب حبلی حکمن اے زما ربا ابخی ما تا حکمن علم. حکمن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اور قول ابن کثیر ذکر کرے رہے چو حکم نہ مراد دے دے کی علم نے. رب حبلی حکمن اے زما ربا ابخ ماتا حکمن علم والحقنی بالصالحین او یوزے کی ما پا دنیا و پا آخرت کی دنیکانو سرام چاہاں انبیاء علیہم السلام دی. والحقنی بالصالحین یعنی اجعلنی ما الصالحین فی الدنیا والآخرہ یوزے کی ما او گرزے ما دنیکانو سرا پا دنیا و پا آخرت کی. واجعل لی لسان صدق او گرزے اللہ ما دا پارا جبا درشتیاو فی الآخرین پرستنو کی. دا لسان صدق مراد ابن کثیر وی دینے کی ذکر جمیل لے وجعل لی ذکرا جمیلا بعدی زمان پس دنیا کی نیک او ذکر جمیل او نیک نم میں پریزے چھ خلق ما پسی د نیکی کی اقتدا کر د خیر بارہ کی ما پسی اقتدا کر او د دین مراد اغسناء حسن را وجعل لی لسان صدق فی الآخرین او گرزے مال را جبد رشتیا او پرستنو کی. اور دا شان سوال پر کیو عام مسلمان کی دا ریاکاری کی نرازی بعضی سرے دا سکارو کی چورست خلقوں کی پشرم یادی گی او پذلت او پرسوائی یادی گی وی اللہ دا سکار رانوالے چورست خلقوں کی خیر پاتش او غید دغی تعریف کیو ما پس رازی وجعلنی من ورثت جنت النعیم اگرز ما د وارثانو د جنت د نعمتونو واغفر لی او بخنو کی زما د والد تا ایمان توفیق ولور کی ند ایمان د وجنا الله د گناهونه معاف کی انه کان من الضالین بیشک دے چ د گمراهانو نا ولا تخزنی او مرسوا کے ما یوم یبعثون فاغورت چی خلق قبر النبرا پور تکڑیشی یوم پکم رزبان لا ينفع مرزامن الا من ات اللہ مگر ہا سوک چرات لیو کل اللہ تب قلب سلیم فزڑ سی سالم سرا. قلب سلیم ستوئی ابن کثیر ذکر کری دانگ نور مفسرین ذکر کری. امام ابن کثیر وی القلب السالم من البدعت المطمئن الى السنہ. قلب سلیم دیتا وی چاگا پا سنت مطمئن دے او دا بدعات نروغ رمٹ دے. علامہ ابن جزیم وی قلب سلیم ستوی من الشرک والمعاصی
کم زړه چې د شرک او د غلط عقاید او ګناهونو نه پاک دی ته قلب سلیم وای دی ته قلب سلیم وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول علماء ذکر کړي چې قلب سلیم دار چې اوسره گواهیو کی چې الله اله الا الله او بیا د دې دلان دی ژوند تیر کی الا من الله بقلب سلیم مگر آسوک چراتلو کل اللہ تا پزڑو صحیح سالم سرا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور آنیز دی بکریشی جنت فرض د قیامت و میدان محشر کی متقیانو دا پارا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ او سرگن بکریشی جہنم دا پارا دا سرکشانو وقیل لهم اویل شدویت اینما کنتم تعبدون کم سشول کم ذکی دی حقا چوئی جی تاسو بورت عبادت و بندگی کول پا دنیا کی من دون اللہ ما سواد اللہنا حل ینصرونکم آیا دیستاسو امداد کولشی او ینتصرون یاد زان بدلا و انتقام غستیشی چزان نا عذاب دفکی فکبکبو فیہا نو پرمخب ورغرزول شفیع پدی جہنم کی هم دا مشرکان والغاون او سرکشان چر دی عبادت و بندگی بے کولا وجنود ابلیس اجمعون او لخکر د شیطان ٹولے قالو نوائی بدی دا عابدین و معبودین دا مشرکان مشران و کشران وهم او دوی فیہا پدی جہنم کی یختصمون یوبل سر جگڑے وکئی تاللہ دا کشران و مشران توئی قسم دیوی زمون فا اللہ ان کننا لفی ضلال مبین بیشک او من خامخاپ گمراہی سرگند کی اذ نسویکم برب العالمین کلم چه برابر گرزولی وی تاسو د پالون کی د مخلوقات سرا وما ضلنا الا المجرمون او نو گمراہ کړي مونږ مگر مجرمانو فما لنا من شافعین تا مشرکان وای نشته مونږ د پاره نن څوک شفارسیان ولا صدیق حمیم او نسوک دوست نږدې او مهربانا فلو ان لنا کرتن کچره مونږ د پاره واپس دنیا تتلل فنكون من المؤمنین نشب مونږ د مؤمنانو نا ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خامخ عبرت و نشان را وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کی د مؤمنانو نا د ابراهیم علیہ السلام په قوم کې د مؤمنانو اکثریت ډیر نو وان ربک او بیشک ربستا لهو العزیز الرحیم خامخا غالب دے خامخا د غربستا غالب او زور او رحم کون کې دے کذبت قوم نوح المرسلین دروغ نسبت کړو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبرانو ته دی قوم تذکیر او تانیث دواړه جائز دي او دا جمع اسم جمع وقوم او لا واحد له من لفظه لکرهتنا نفر سنگرازی تدروغ نسبت کړو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلی وغیتن صبر اور دا نوح علیہ السلام الا تتقون آیات سود الله نه یریږینا چې د بل چا عبادت او بندگی ور سره کوي انی لکم رسول امین بیشک زم تاسو د پار رسول امانتدار فتقوا الله واطیعون الله نو یریږي او زما تابعداریو کوي او حاصلکم علیه من اجر نغارم تاسو نه په بیان د دین من اجر سمزدوری ان اجری ان د مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر فعالن کی د مخلوقاتو فتقوا الله واطيعون الله نو یریږي زما تابعداریو کوي قالوا نویلو دی نؤمن لك آیا مونږه یقینو کوستا په خبره تصدیق کوستا پر خبره واتبعك الرذلون او روان دي د تا پسې تابع شوی دي ستا
الارذلون غسفق خلق ذلیل خلق دا خو په مونږ کې غریبانان دي کمزوري او ټول ستامر ګری شوی قال حضرت نوح علیہ السلام فرمایلی وما علمی بما كانوا يعملون دا ما استفهامیه دا یا ما نافیه وما علمی صد علم زما فاغ چرے عمل کئی یا نشتر علم زما فاغ سبانی چرے کم عمل کئی آیات مانا راو چی زما ذمواری دا اعتبار دا ظاہر آو زړه شلول او د زړه حقیقت داغه نه الله خبر روح المانی و ہدایات دا سے مانا وا چې وما وظیفتی الا اعتبار الظواهر دون الشق عن القلوب والتفشیش عما فی السرائر زما وظیفه سره هغه د ارچا ظاهر لره اعتبار ورکولی او مال رانی ویلی شي جرا تب دې وسړي زړشله او ګوره بچ زړه کی سری ایمان شتاو کنيشته ان حسابهم نه حساب د دوی الا علی ربی مگر پر رب زما لو تشعرون کچره تاسو په هیږي وما بتوارد المؤمنین او نیمز شړون کې مؤمنانو لرا ای ورته دا مجلس نو شړه نو دا غریبانان کمزوري خلک چو شړه نو دی غټو سرداران وی مونږ بیا تاسو رکینو خبره و دی واورو نوح علیہ السلام وی ز مومنان د خپل مجلس نه شړمنا ان انا الا نذیر مبین زنیم مگر ير درکون کې مخکارا قال ویل دی لم تنتهک شرمن نشوی یا نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نو خام خاشباد وشتل شو نه پګټو بدیولو بدیر دی بدر توایو رجم نو مراد یا رجم بالحجاره دی یا رجم باللسان چې بدیر دی ویلی قال حضرت علیہ السلام فرمایلی رب ای رب زما ان قومی کذبون دا قوم زما چې کذبون د دروغ نسبت کړي د دایما تا او د دې دروغ په نسبت یې میشواله وکړو فافتح بینی نو فیصلو کی پمن زما کی و بینم پمن دوی کی فتحن فیصلہ کول ونجنی و نجات را کی ماتا ومن معی من المؤمنین او حاغ چاہتا چی ما سردی دا مومنانونا فانجیناہو نو نجات ورکڑو منگا غتا ومن معہو او آغا چاہتا چی دا غسرو فی الفلک المشحون پا کشتی ڈکا کڑی شوی کی وردا کشتی د هر غسنه ډکه کړي و چې دایله ضرورت وزکه شپږ میاشي طوفان پدې کې ځان سره مال او حیوانات او توام دار سره چولیو ذکر ورته المشحون وای ډکه کړي شي ثم اغرقنا بعد الباقین او بیا غرقړو موږ پس د نجات دوینا غباقی ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخا نشانه او عبرت ده وما كان اكثرهم مؤمنين ونور پاوی کی مومنان وان ربک له العزیز الرحیم او بیشک رب ستا خامخا غالب و رحم کون کے کذبت عاد المرسلین د دروغو نسبت کړو عادیانو المرسلین پیغمبرانو ته تافیل مؤنث ذکر کو په اعتبار د دې چې دې کې د عاد نه مراد قبیله ده خپل عاد اگر چې دا مذکر او کذبتی فعل مؤنث ذکر کو چې دې کې د عاد دې نه مراد قبیله ده نو دا تانیث د فعل په اعتبار د قبیلتن نه اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلی وغي ترور داوی هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ انی لکم رسول امین بیشک زم تاسو د پارا رسول امین پیغمبر امانتدار فتقوا الله واطیعون نو الله نو یریږئ او زما تابعداریو کوي وما اسلکم علیه من اجر او نغوارم تاسو نه بیان د دې جنس مزدوری ان اجری ند مزدوری زما الا علی رب العالمین
مگر پپالن کی د مخلوقاتو اتبنون بكل ريع آیا تاسو جوړوي آبادی جوړوي بكل ريع آیا جوړوي بكل ريع په هر چت زیبانی په هر ډیرای وانی ريع مکان مرتفع توي آیا جوړوي تاسو په هر اوچت زیبانی آیتن یو بنگلا یو نخا تعبسون ابسکار کوي ضرورت در تنشتا او دا شان کوي جوړوي تاسو ریع ګرا یو دا معنا چوچت زیل وي او بعد وی مطلق لار لوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی بكل ريع بكل طريق هر لار سره خوا کی بنگلي جوړوي بلا ضرورت در تنشتا نو دا مسئلہ چې آباده مباح او روا ده خو چې کله ضرورت وي بلا ضرورت آبادی دا مباح نه دی روا نه دی امام مجاهد وی اصل څه توي الفج بین الجبلین کلاو زه پمند دو غرونو کې د دو غرونو پمند کې کلاو زه تسوي هغه تریع وي او اکثر پدیری چری اوچت مقام ته وای آیتن یو بنگله جوړوي یو نخ جوړوي تعبسون ابسکار کوي وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو را پخې بنگله لعلکم تخلدون دې د پارا چې غنی تاسو دنیا کې همیشه وي وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ او کله چې نیول کوي تاسو نو نیول کوي جبارین ظلم کوونکی مظلوم چرونی سي او پکوړه یا پتوره وهي نو تاسو حوال او ټکول دا د جبارینو په شان دي د ظالمانو په شان والو ټکول کوي ابن کثیر دی کی وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون دې آیات دلان دي د حضرت ابو درداء رضی الله عنه غواز او تقریر ذکر کړي شاغي یوزل په دمشق کې خلق راجم کړیو او ایته دا شان واز او نصیحت کړو دا یو قول دې کې ذکر کړي ابن کثیر 341 صفحه دریم جلد کې وایي و ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کله چوکتر ما حدث المسلمون فی الغوطه من البنیان مسلمانانو په غوطه مقام کی بنگلے جوړولې دارنګي بوټي کرل نقام فی مسجدهم جمعات کې ودرې دو आवाज کو فنادا یا اهل دمشق فاجتمعوا الیه نو ټول خلق ورته راجم شو صحابه خلوی خلق کلوی مقام نو چې خلق راجم شول نو الله حمد او ثنا وی او بیا ورته تاسو له حیا نه درځي تاسو شرمې غینا تجمعون ما لا تاکلون دورس جمع کوي چې تاسو یې خوړې نشئ وتبنون ما لا تسكنون او هغه بنگلې جوړوي چې تاسو بده کې ټول عمر خو سیدې نشئ وتعملون ما لا تدركون تاسو امیدونه ساتي چې تاسو هغه راګیرول نشئ انه قد كان قبلكم قرون تاسو نمخکم پیړی وی یجمعون فیوعون مالونه به جمع کول په لوخو کې به سنبالول او آبادی به جوړول مضبوط به جوړول لولو امیدونه ساتل فاصبح عملهم غرورا واصبح جمعهم بورا واصبحت مساكنهم قبورا وإذا غير امید دوکا ثابت شو او اعمال جمع کول هلاکت شو او دا بنگلونه قبرونه جوړ شو ویلا ان عادن خبردار شي عادیان
دا عدن مقام نراواله تر عمان پوره دای دا اسونو نډکی کړي دا دو خانو نډکو دورا زیات خان وسنو وای فمن یشتری منی میراث عاد بدرهمین اتاسو کی سوکشتا دا عادیانو میراث په 2 روپۍ خرڅوم کو سو کېلی من یشتری منی میراث عاد بدرهمین فاتقوا الله واتقون نو الله نو یری گیو زما تابعداریو کوي واتقوا الذی او یری گئی دا اللہ غزات نا مدکم بما تعلمون چه امداد کرتاو سرپاغسو چتاسو پوہی گئی امدکم بنعامن زیاد کری دی تاوست زناور و بنین و زامن و جنات و عیون او باغون او چینی انی اخاف علیکم بیشک زیریگم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزلوینا قالوا نویلو دی سواون علینا برابر خبر دا پمونگا او عستکتم تنسیت کے ام لم تکم من الواعزین یا کنیت دا نصیحت کون کنا ویکا نصیحت کے او کنکے مونگ بانستا نصیحت او ننصیحت برابر دی ان هذا ندی دا خبری دا تشوی چی مڑی بجوندشی یا مونگ دا پلار نکر معبودانو دا عبادت نہ بندے او دیو اللہ عبادت نہ مرابرے ان هذا ندی دا الا خلق الاولین مگر عادت دڑنبنو دے یا دروغ دڑنبنو دی او دا پخوانا دا شان دروغ توحید تے دا دروغ نسبتو کو او دارنگی دوبارہ جوندن تے دا دروغ نسبتو کو وما نحنو بمعذبین او نیو منگا عذاب را کڑشی فکذبوہو نو ہمیشو چی دا دروغ نسبت بے کولو اغتا فاہلکناہم نو حلاک کری دی منگا ہوئی حلاک مکل ان فی ذالک لآیہ بیشک بدی کی خامخا نشانہ و عبرت تے وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پاوی کی مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم او بیشک رفستا خامخا رفستا غالب دے و رحم کو ان کے دے کذب ثمود المرسلین دروغ نسبت کرو سمودیانو پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم کلشویلی دوی ترور دوی صالح علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نیری گئینا الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نیری گئینا چر غیر اللہ عبادت و بندگی توئی انی لکم رسول امین بیشک از تاسو دا پارا رسول امین رسول امانتدار فاتقوا الله واتقون نو اللہ نو یری گئی او زما تابعداریو کئی وما اسلکم علیہ من اجر نغوانم تاسن په بیان د دین سمزوری ان اجری الا علی رب العالمین ند مزدوری زما مگر په پالون کی د مخلوقاتو اتترکون یا فریب خود شیطاسو دلتدی ندی بنگلی دی او مزیدی آمینین فامن و امان فی جنات و عیون دارا غما تفسیر در تا ذکر کئی فی جنات پا جنتنو کی پا باغنو کی و عیونو پا چینو کی و زروعنو فصلنو کی و نخلنو پا کجورو کی طولوها چی غنچکوند دی کجورو حزویم نرم نرم دی جلالین شریف کی وی دا حزویم یو مانا دا لطیف لینن لین نرم دی او باریک باریک دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی حزیم دیتا وی چه باز دا باز سر جخشوی و نخلن او کجوری تولوها چه غنچکون دا آغی حظیم دیو بل سر پیوس پیوس دی و تنحتون او تراشی او توگئی تاسو من الجبال دغرننا بیوتن کورنا فارحین د فارحین گنے معناگانی مفسرینو کڑی فارحین یو دا معناوا مہارت خارک ان کی خلق لخل مہارت خی یا فارحین لوی کو ان کی یا فارحین بسکار کو ان کی
او دغه معناګان روح المانی او معارف کړی دي. خلق ته مهارت خې ابس کارونه کوي او لوی او تکبر ښکارا کوي. فتقوا الله واطيعون لا الله نو یریږي واطيعون او زما تابعداریو کوي. ولا تطيعوا امر المسرفين او تابعداري مکوي د کار او د حکم د فیصله د دې زیاتی کوونکو. د مسرفین نه مراد څوک دي؟ دغه قوم هغه مشران دي چې هغه په کفر او گمراهۍ کې مشرانو او دا نه کسانو لکه رستو سورې نمل کې در تر روان دي. فکان فی المدینه 9 رهط انه د دې ټول قوم مشرانو. نو دې خبره مې باندې الذين راها کسان دي دا نه واړه مشران یفسدون فی الارض چې دای فساد خوري پزمکه کې ولا یصلحون اسلام کوي. قالوا نویلی دی سمودیانو انما انت من المسحرین بیشک ایتو دا جادو کڑو شونا پتا خو لکه چا سحر او جادو کړي. ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمونږ غونته. فاتب آیتن زراور منتص نشانه معجزه د دې خپل دعوی په صحت په دې خپل خبره په حقانیت او صداقت منتص معجزه او دلیل پیش کا. ان كنت من الصادقین کچریت درشتنونا. قال ویلو حضرت صالح علیہ السلام هذه ناقه وداو خدا لها شرب دید پارا نمبر بیدو بوس کلو ولکم وتاسو د پارا شرب یوم معلوم نمبر بید ورز معلومی. دا چیننا پی ورز بداو خد دیو بس کی او تاسو بن رازی بل رز بدانی او تاسو بیس کئی. ولا تمسوها بسوء مرسوی دیو خط بسوء تکلیف دا قتل ویما فیاخذکم عذاب یوم عظیم ورنو بنسی تاسو لر عذاب دا غورز عظیم. کده دیتا وی جرد مجاورت دیتا وی جرد مجاورت چون کی دا یومن سرا د دې مجاورت ته او زیواله ده نو دا غي د وجن پدې کې جر راغله ورنه عظیم صفت د عذاب ده. او بنی سیتا سولر عذاب لوی عذاب دا اورزلوی. فاقروها ندی فاقروها ندی قتل کړي و دغوخا داوخه قتل کړي وا فاصبحوا نادمین ندی ګرځیدلی خو معنا فاخذهم العذاب درانی ولو ذل العذاب ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خامخ عبرت و نشانه را وما کان اکثرهم مومنین او نو ډیر پاوی کی ایمان وروړون کی. وان ربک بیشک ربستا له العزیز الرحیم خامخا دغرفستا زور ور دے غالب دے رحم کون کے. کذبت قوم لوط دروغ نسبت کړو قوم د لوط علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو ته. اذ قال لهم اخوهم کل شویل وغی ترور داوی لوط علیہ السلام الا تتقون آیات سود الله نه یریږئ انی لکم رسول امین بیشک تاسو لپاره رسول امانتدارم. فتقوا الله واطیعون دا الله نو یریږي او زما تابعداریو کوي. وما سرکم علیه من اجر او نغوانم تاسو نه پدې سمزدوری ان اجری الا علی رب العالمین دا مزدوری زما مگر په پالون کې د مخلوقاتو. اتاتون الذکران من العالمین آیات کوي تاسو ناری نو ته د مخلوقاتنا. وتذرون او پرېږدئ تاسو ما هغه خلق لكم ربكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه. بلنتم قوم عادون بلکې ای تاسو یو قوم د حد نه تجاوز کوونکی ای. قالوا ولذي لم تنتهي كچر من نشوت لوط علیہ السلام لتكونن من المخرجين نخام خاشبت د شړو شون د دې خارنا.
قال لوط علیہ السلام فرمایلی انی لعملکم من القالین بیشک از د پار د عمل استاسو من القالین د بد غنون کو نیم دې سره مې بغض دې دې سره مې دشمنیا رب رب زما نجنی نجات راکې ما تا واهلی او تابعدار زما تا مما يعملون داغه شدای کوم عمل کیف نجناه نو نجات ورکړو موږ هغه ته واهله او تابعدار داغه اجمعین ټول تا الا عجوزا فی الغابرین مگر هغه بډای ایوی د لوط علیہ السلام دعوت پات کیدن کو نفاذات کی ثم دمرنا الاخرین او بیا ورکړو مونږه غنور وامطرنا علیهم مطرا باران ورول په دی باران د کانو فساء مطر المنذرین نو بدو باران دی ورول شو ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخ عبرت او نشان را وما كان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کی مومنان فإن ربك وبشك رفستا له العزيز الرحيم خامخ دا رفستا زور ورد ورحم کون کے كذب اصحاب الایکة المرسلین دا دروغ نسبت کړو خاندانو د بڼوالو پیغمبرانو ته ایکا یعنی هغه غنیونی چې جنگي ورته وي بڼ ورته وي د دروغ نسبت کړو خاندانو د بڼوالو پیغمبرانو ته اشعری رحمت عثماني رحم الله وي دغلته یو نو د دې خلقو داغونه عبادت وکولو لکه اوس باز خلقونه جوړی کړي هر علاقه کې تقریبا ويردا بزرګونی دي نو بیا نه په زنانه او نارینه ورزي توافونه ته کوي حاجتونه ته غواړي او یې د تفلانی صاحب ناس تکړه اذ قال لهم شعيب کل شویلی وغیت شعیب علیہ السلام الا تتقون آیات سود الله نه یریږینا انی لکم دیشک ز تاسو د پارا رسول امین پیغمبر امانتدار فاتقوا الله واطيعون الله نو یریږي او زما تابعداریو کوي وما سرکم علیه من اجر نغالم تاسو نه په بیان د دې سمزوري داوسی درلکم دین بیانوم پدې ساجر نغالم ان اجری الا علی رب العالمین ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په فعلن کی د مخلوقاتو او فل کېلا پورا کوي پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی د کمون کنام خلق نداغی حقنا کمویما وزنو طول کوي بالقسطاس المستقیم فاغتل برابر او طلبانی طول کوي ولا تبخسوا الناس مکموی د خلقنا اشیاءهم وسیزون ددوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین فساد مکوی فزمک کی فساد کون کی واتقوا الذی یریږي د هغه ذات نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو والجبلۃ الاولین او غدلی مخکنی جبلتن په معنا د جماعتن نه هغه ډلې مخکنی قالو نو دی ویلو انما انت من المسحرین وی بیشک ایت د جادو کړو شونا وما انت اوتنی الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمونږ غونتی وان ظنک لمن الکاذبین او بیشک مون یقین کو پتا چې تخام خائد دروژننا او کته چې رښتینی فاسقط علینا کسفن نور غرزو پنگوانی سے ٹکڑے کسفن جمع د کسوتن رو غرزو پنگوانی ٹکڑے من السماء دا اسمان دا طرفنا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائے لیو ربی رب زما اعلم خفوت بما تعملون پاچتا سو عمل کوئی اللہ تستاسو دار سخکاری نو در باندې کانی را وره یو کنرا وره دې سره زما کار نشتا فکذبوه نامیشو دی چې دروغ نسبت به کولو غتا فاخذهم عذاب یوم الذلہ درانی ولې ویل عذاب د ورځې د وریزي
او درې عذابونه دی قوم باندې الله را جمع کړیو لکه یو درته سورہ هود کې هم سرولي کوي 94 نمبر او سورہ اعراف کې درته 91 نمبر دې درې وړو آیاتونو کې جدا جدا عذاب ذکر کړي او وجد هغه د تطبیق مون سورہ اعراف کې ذکر کړي و انه کان عذاب یوم عظیم بیشک او دا عذاب دور زلوی ان فی ذلک لآیہ بیشک پدې کې خامخا عبرت او نشانه دا او ما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر پاوی کې مؤمنان وان ربک بیشک ربستا له العزیز الرحیم خامخا د غربستا زور اور غالب اور رحم کون کړي وانه لتنزيل رب العالمین او بیشک دا قرآن پاک لتنزیل رب العالمین خامخارا نازل شوه دے دا اغرب دا عالمینون دا پالون کی دا مخلوقاتنا دا مخکنو قومونو حال ذکر کنو دا قرآن ذکر کئی وَإِنَّهُ بیشک دا قرآن پاک لتنزیل رب العالمین خامخا را نازل کرے دے دل را حبیب پتابانی را نازل دل دے د طرفا دا رب العالمین ندی نزل به الروح الامین راتل کړي دی په دې سرا روح امانتدار جبرئیل امین علیہ السلام حبیب دا قران پاک روړل علی قلبک فضل مبارک ستاوانی ستا فضل مبارک دا قران پاک را نازل کړي لتكون من المنذرین دید پارا چشت اے حبیب دیر اور کون کنا ستاسو پدیزڑی قرآن را نازل کرے او قرآن دا پلوح محفوظ کیو نپا بیت العزت کیو او دریم زید دید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سینوا بلسان عربی مبین پجب عربی اخکارا کی وَإِنَّهُ او بیشک ذکر دی قرآن پاک لفی زبر الاولین خام خاو پا کتاب نوڑنبنو کے پخوانو اسمانیو کتابنو کے دا قرآن پاک ذکرو لکہ سورہ اعراف کے در لطیر شل آیات یوصل و پنزوستم وی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل دارنگی سورہ صف آیات شپدم را روان دے وَإِنَّهُ او بیشک ذکر دی قرآن پاک لفی زبر الاولین خام خاو پسحفون بنو کے اولم یکن لهم آیتن آیا ند دوید پارا آیتن نخاو دلیل دا قرآن پا حقانیت دا قرآن دا حقانیت و صداقت نخدای دا پارا داندا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل دا چی پی جنی دی قرآن لرا و دی حقانیت و صداقت لرا اغا حق ورس علماء دا بنی اسرائیلو ولو نزلناه ولا بعض الاعجمین کچھ را نازل کرے منگلا قرآن فباد جمعان باننے فقرأه علیہم نلستے پدوی ما کانو به مؤمنین ننودئی پریبان ایمان ساتن کی کذالک دارنگ سلکناہو وردنکو منگا دا کفر او دا عناد او بعد سلکناہو ضمیر قرآن تا راجے کرے دارنگ وردنکو دا قرآن یا دا کفر او عناد فی قلوب المجرمین فضلنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون به دا ایمان نروڑی پر قرآن بانے حتی یرون عذاب العلیم تردی چوینی دا عذاب درناک فیاتیہم بغتتن نرازی بدا عذاب دویتا ناسافی وهم لا يشعرون دی بپوہینا فیقول دی بیاوائی دا عذاب پوخ کی هل نحن منظرون آیا منتا محلت راکولشی افا بعذابنا یستعجلون چکل راغلے ندے نوس پا عذاب زمونگ دی تلوار کئی افرئیت امتعناهم سنین دا دری آیاتون دیر دے عبرت آیاتون دی سوچ ورطا کوئی
افرائیتا آیاتا کترینی آیات خبر را تراکا امتعناهم سنین کچری منگا فائدور کو دی ظالمان و مجرمان تسکلنا یعنی ظالم دے او معاشرت تنگرہ او زیر رسول کال او 200 کال اللہ غت سوینا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیا راشی دوی تا هغه چې دای سره وعده کړي شي چې مرګ دے عذاب دے قبر دے او جهنم دے ما اغنا عنهم ندف بنکی دوینا ما كانوا يمتعون هغه چودای چې دای تاغه کې فائدہ ورکړي شوی وا دا مال دولت دا عمر دا حکومت دا اقتدار دا به اخلاص نکی ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون دفبن کی د دوی نه هغه چودای چې دای تاغه کې فائدہ ورکړي شوی وا اړې لوی جامع آیات ته تفسیر روح المانی کی ذکر کړي وای میمون ابن مهران رحمه الله د دې ډېر دا شوق چې زبا حسن بصری رحمت الله علیه سره ملاقات کو آئی سره ملاقات کو نو دا حسن بصری رحمت الله علیه سره طواف کی ملاو شو وکانه یتمنى لقاءه او میمون ابن مهران رحمه الله دا حسن بصری رحمت الله علیه د ملاقات تمنا وکولا نو دا یو ولی دی بل توي ويعزني بما تخص نصیحت کډیر عمر نه هم ته لټولې طواف کوي دوار روان دي مطاف کی اس نصیحت راتو ناغه ورته د دې درو آیاتونو نه سیوا بل شی نو لستو تادره آیاتونه تلاوت کل افرایت متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو میمون ابن مهران رحم الله ورته وی لقد وعظت فابلغت وی تا نصیحت کو او په نصیحت کولو کې انتها ته ورسېږي بس دا کافی ہے ور ما او تا ور چالوي یو سره اصل کال ژوند دی اصل کال ژوند دی واخر دا عمر خو ختمې دواله دی قبر له وزن تللی کمخ کی دی او کرستری دارنګ دا الله سره ملاقات یقیني دی تا په پولیس رات تیرې دل یقیني دی جنت او جهنم او دا اعمال طول یقیني دی نو دا ګره دا عمر دا مال دا دولت دا د دنیا مزه او چرچی بدلته اس فائدہ درن کی او ما اغنا عنهم کی دا ما یا استفهامیه ما اغنا عنهم ویسه شو چې د فکریو د دوی نه هغه چې دای ته فائدہ ورکړي شو یا ما پرې کې نافیه را ما اغنا عنهم نو د فکری د دوی نه ما كانوا يمتعون هغه چودای چې دای ته پاره کې فائدہ ورکړي شو دای چې د دنیا په ژوند داغه په مال داغه په حکومت او داغه په اقتدار هغه باندې فائدې غوستي ناغي اس قسم عذاب د دوینه دفنو کو دا شان روح المانی ذکر امام قرطبی ذکر کړي وای دا ډېر لوی د عبرت آیات ته او دې کې عمر ابن عبد العزيز رحم الله واقعي ذکر کړي عمر ابن عبد العزيز رحم الله دا غي واقعي ذکر کړي دا و عمر ابن عبد العزيز رحم الله کان اذا اصبح چکل سباب کو راپا بسیدو نو امسک بلحیته دا سیدا گیره به خپلونی وا ثم قرأ او بیا بدایاتونو لستل او ځان ته و نصیحت کولو افرایت امتعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون او جړل وی پر نصیحت دین دا چې ارسله وای نو لمبه نظام ته وای او دا وخت ور هغه خلیفہ نه وی کدا بادشاہي ډیر عمر شي او دا خلافت زما ډیر عمر شي نو بیا مې اوزل خمرک شته او بیا وګوره دا اشعار وی
وی بے نهارک یا مغرور سهو وغفلة ولیلک نوم والردى لك لازم فلا انت في الایقاظ یقظان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم تصر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم آیاتنا بیوی گر بینی ولی واو جڑل وی رستا ایدو کشویا دام ټوله په غفلت کی تیرشی لکه دې رسول په کار ده کنه کله نه سباشی ما خام پورې سکی تیر شو په غیبت کې پټېلی پډنګ ډونګا د الله او رسول په نافرمانی کې ولیلو کا نوم نوشپدی په خوب کی تیریږي ایش په خوب کی تیریږي رز دې په غفلت کی تیریږي وردا لک لازم او مرګ در ته لازم نه نو اینو خو ته په ویخو کې بیدار شو او عقلمن جوړ شو او نو خو په خوب کې نجات مندون کې او سلامتی حاصلون کې او بیا ګور عجیب خبره کړې الله دې موږ تاسو هم د دنیا حقیقت دا سره نصیب کی وای تصر بما يفنى تو خوشالو له شفاعت شفاعه بفنا راضی په فانی شي خوشالېږي چې دا مال له دا جیدات له دا بنگلی دي تصر بما يفنى خوشالو له شفاعت شفاعه بفنا او زوال راشي وتفرح بالمنى او تو خوشالېږي پارزوګانو باندې وای د دې خدا سے مثال له کما سر باللذات فی النوم حالم لکه خوب کې وسړې لذتونه ویني چې ما غیر چا پیسې را کې او فلانې شی را کو په خوب کې خوشاله خوشاله پاسې د نشي لاسو کې نشتا دا شان غره دنیا هم ده وای دادی خو جسترګي پټې شو نشتا کما سر باللذات فی النوم حالم لکه خوب سړې ویني او په خوب کې ولا څوک سور کوي او دې خوشاله او چر پاسې د نشي لاسو کې نشتا وای ته منډه وې دا هغه د سیر پارا چې زرد چې تبوي چې کاش چې دا هډو ما سره وینا کذالک فی الدنیا تعيش البهائم کله ژوند مقصد د خوراک او منډه تړلیوال نو داسې ژوند خو دنیا کې زناور ته رہی نو دا آیاتونه ډېر له سوچ او فکر آیاتونه دي هر چا د پاره دا ډېر له سوچ او فکر آیاتونه دي وما اهلکنا من قريه او نو هلاک کړه موږ سیو کله الا لها منذرون مگر دغه کلیواله لپاره ير ورکون کیو ذکر دا خو یاد منذرون لپاره نای مفعول لاجره دایر ورکون کی ذکر د پاره د نصیحتو یا ذکر دې کې منسوب دې بنا بر حال دا ضمیر د منذرون ير ورکون کی ذکر پدا سے حال کی چ نصیحت کولو منذرین ير ورکون کی پدا سے حال کی چ دئی نصیحت ورکون کیو یا مفعول لاجره د پاره د نصیحت وما كنا ظالمین او نیو مونږ ظلم کون کی مونږ ظالمان نیو چا سره زیاته نکو وما تنزلت به الشیاطین اور اتل نلیکړي په قرآن پاک سره شیاطینو دا جبرئیل امین علیہ السلام روړل او کافرو دا شیاطینو نه نازل کړي وما ينبغي لهم او ندی مناسب دی شیطانانو لرا وما استطيعون او دی وسو طاقت من لري انهم عن السمع لمعذولون بیشک دا شیطانان د وقت کی خودونا وحیتا لمعذولون خامخا لری کړي شوی دي چې کله وحی نازلیږي نو دای هغه ته د وقت کی خودونه لری کړي شوی دي فلا تدعوا مع الله الها اخر
نمرع بل سرد اللہ نا معبود و مددگار بل فتکون من المعذبین ورنشبت العذاب در خرشونا وعنذر عشیرتک الاقربین او یا روا اغخپل خپلوان چی نزدی دی تا آیات چکل نازل شو و نبی علیہ السلام طول خپل خپلوان روختل اور تے گرزان د جہنم د اور نہ بچ کے تاسے اعمال کئی چ اللہ مو جنت توردن کی یو تے ہوئی فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا خپل لور بی تے ہوئے خپل ترور تے ہوئے خپل ترونو تے ہوئے خپل خاندان او قبیلے تے ہوئے وانذر عشیرتک الاقربین او یا روا خپلوان نے چتا تنزی وخفض او ٹیٹ کا راکوس کا جناح کا وزر خفلی لمن ها چاہتا اتباک من المؤمنین چتابی شوی دیستاد دے مومنانونا تی سر نرمیو کا محبت اومینو کا فین عصو کا کچر نافرمانی کوي دا کافر ستا ہے حبیب فقل نور تو فرمایا انی بریء مما تعملون بیشک از بیزار امداغن چتا سو کم عمل کوي وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل او بروساو کا علی العزیز الرحیم فغالب رحم کو ان کی ذات الذی ها اللہ یراک چوینی تاہین تقوم کلچ مزلرا پورتکیگی وتقلبک فی الساجدین او گرزیدل را گرزیدل استاد یو حال نبل حال تا فی الساجدین پمسکون کو کی چکل دی صحابہ کرام تا حبیب امامتی ورکے نو کل پا قیام کیے نو کل پا رکوع کیے کل پا قوماو کل پا سجدہ کیے کل پا قائدہ کیے نو دا طول حالتون اللہ ستاوینی طول حالتون اللہ رب العزت ستاوینی انہو بیشک شاندار هو السمیع العلیم چه دغا اللہ اوریدن کے دے العلیم و فوہ دے حل انبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسو تعالی من پاچا تنزل الشیاطین چرا نازلی کی پاغی شیطانان تنزل را نازلی کی را شیطانان علا کل افاکن پا ہر یو دیر دروجن نسیم او پا دیر گناہگار بانے ایدہ کاہنان و نجومیان یا گئی چغی خلق لوئی پا غیبو پویگو او کوڑی بڑی روبا سودا بکو آغا بکو چه سمرلوی کافر او دروجن دے او خلق گمرا کئی نو دا آغا شیطانانو سر سواستر یلقون السمعا یا مانا خداوا وکی دی دا دروجن خبرو د شیطانانو تا یو معنا دا یلقون الافاکون السمع الى الشیاطین کی دیدا دروجن وگ شیطانانو تا د شیطان خبرو تا وگ کی دی یا آیات دا معنا یلقون السمع وگ کی دیدا شیطانان خبرو د ملائکو تا نگورا کدغا معناشی لگدام مفسرینو کڑی وقت کی دیدا شیطانان خبرو د ملائکو تا نگورا ظاہرن آیاتونو کی تعرض را گئے مخی دلتیر شل پایات 212 کی انہم عن السمع لمعزولون دوی د وقت کی خودونا بن کڑی شوی دی منع کڑی شوی دی او دل تویل کون السمع وقت کی دی دیوزے کی نفی دا سمارا نفی دا سمر او دا غوگ کی خودو دا او دیدے کی اثبات دے دا غوگ کی خودو ندوارو آیاتنو کی ظاہرن تعارض دے التمون یو معناو کا اغی کی دغی تعارض دفع کی دو تا اشارم ہوا خوچ خیال والا چاہو کنو سنگا میں ہوئی انہم عن السمع لمعزولون اللہ ورلا جلالین شریف چې تاسو بیا وایي کنال ته استادان صرف دا وایي چې دا قید دی مفسر له لګولو دی قید کسی نو کلاوي کې ډېر جوابونو او اعتراضونو ته اشاره حالت جواب ماو کو هو ور تکیره یو ځکه
نفی د وقت کی حدود او بلځه کې اثبات ته روح المانی دا سے جواب کړي اوي انهم عن السمع لمعزولون دای د وقت کی حدونا بنکړي شي نو د سمع نه مراد السمع المعتد به هغه سمع معتد به چې ورته وي وقت خودل وي چې په آرامي خبره واوري و چې سړی لرګي لاسو کې نیولې او تانی ما خبره یا اوریدلې یا نو په سر دی وای نو ته خو سما معتد به نه وای نو هغه کې نفي د دې ورشو او دې کې یعنی یلقون السمع دې کې سمع فی الجمله شیطان خو کی دي کنه ورپسې سروټ کراشي نو یا یو حرف اوریدلې یا یو ټکی اوریدلې په سروټ کولې یو جواب دا جواب هم کافی جواب دی نو التوی دی د سمع معتد به نا منکړي شوی دی وکي خودل وي چې خپ آرام سکون بلا ير ناشته او خبره اول نه تر اخره پورې واوري او تاسو وسنګي چې سړي څلور پنځه کسان ولر دی لرګي لا سګي نیولي او تا نیمه خبره یا اوریدلی یا نه وې در باندې را باندې ناغم هم در نه رشي نګور ملائکه ورته سروټ کی تیاری کړی شیطان یو خبر واوري بس سروټ کور په سراشي خو صحیح جواب هغه چې هغه امام قرطبي کړي او دا په سوره الحجر ولسم آیات کی 13 ځان سره ولیکي الته امام قرطبي جواب ال تکړه وای ګور دا کوم ځای کې چې نفي د وقت حضور اغله نو د وحي په وخت کې شیاطین غوږ نشي کیږي کله چې به وحي کې دا وحي و نازلې دا نو بیا به غوږ نشو کیږي او دا عدل ته چې وقت کې دي نو د وحي نه علاوه د نور خبرې چې ملائک کمی کوي هغه توقی نو په دې اعتبار جمع د ډیرو آیاتونو په منځ کې راځي او د ډیرو اشکالاتونو په سره اخلاصي یلقو التوی انهم لسمن ما دا سے معنی وکا دوی د وقت کې هودو نو وحی لا لمعذولون بن کړي شوی هغه وحی قید کې دا جواب وشو او دلته یلقون السماء دای وقت کې دی خبرو د ملائکه تا خدغه ملائک چې سوی نو دا د وحی نه علاوه نور خبرې دي دته هغه امور تکوینیه وای لکه الله یو فیصلو کی او در لمخ کی حدیث کی تیرو نو ملائک کوئی دور په hebat شي او اسمان کې داسې شور شي لکه یو زنجیر چې فرش لرا غورځي نو ملائک په hebat فریوزي نو کله چې په هوش او hebat تللی شي نو دا الله فیصله ورته معلومه شي بیا راضی دي پړمبني اسمان تر ورسیږي بیا په دې وریځ او فضا کې ملائک دیغه تر ورسیږي رضا شیاطین دی او ول پاسه شي خبره لغوکی نو کله خو بس سروټ کراشي او ختم کی او کله الله امتحاني نو دای بس سروټ کې رو تختی او نیمګړی غونته خبره هغه چې وایي ز پال ګورمو تعویذونه رو باسم هغه له دې غوږ کې پټ غونته وای او باز روایتو کې راغلیم دي وای څنګه وای لکه ور چرګ او چرګان یو بل ته خبره غوډیو کې خلک کینې پوي اغله دی وخت کې ناس خلک چې دا سرناسي پته نه لګي او شیطان ولوي چې دا څه فیصله شوی اسمان کې دا څه کار وکيږي نو دغه کاهن دغه غلط تعویذګرو کوډګر خبره خوره کی چې دا څه وکيږي نه خو اسمان خبره نو دا غي د وجنه په خلکو کې مشهور شي نو بیا که ټول عمر دروغ وي خلک یاد مونږ شغه یو ځلې ویلی و خبره رښتیا ختنه و یلقون السماء وکیدی دی یلقون السماء وکیدی شیطانان خبرو د ملائکه تا یا وکیدی دا دروغجن خبرو د شیطانانو تا واکثرهم کاذبون او ډیر پدوی کې دروغجن ني والشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چې دی روان وي د دوی پس الغاون سرکش خلق دا غلط شاعران یادای چې هغه ډول او سرنا او دارنګي غند شعرونه جوړي د شریعت نه خلاف نو اکثر دا سرکش او گمراه خلق ددا سے ناکار او بيدین شعرا او پس روان وي علم ترت ګورنا انهم چې بشک دوی فی کل وادی یهیمون په هر کند د خبرو کې سرګردان ګرځي څوک قبر او آخرت سوچ کوي څوک تلاوت کوي څوک ذکر کوي او شاعر لیونه چې په غرونو کې راځي
اوزان ته وی جرا عاشق دی اوزان لیونه کړي نو دې د غندو شیرونو د جوړولو سوچونه کوي کله یو غر کې ناس ته کله بل کند کې ناس ته یا علماء لیکلي فی کل وادی یهیمون دا معنا وا فی کل لغو یخوزون په هر برباد خبره کې ورننوزی اسو کوئی فی کل وادی یهیمون اے فی کل فن من الکلام ہر قسمہ کلام کے لیے چلی بعض شاعر دا سی کنا عرضے کی استعمالی کله کده ناسونو ضرورت ته جمعات کې ناسونو وای نو که بیا ډول سرنا ضرورت ته نو فوجره کې دوپړو باجو سره لګیا وي فی کل فن هر فن کې پښتو کې متل وی فلانه د شاخل چاړه حلال واکم چلیږي او په مردار کې چلیږي را چلی باندې داسي کنه کله ورسو کوئی ناسخوانی نو بیا په جمعات کې پټکي واره او ناسونه وای نو سورہ پسې چوکور ډړکو باجو سره لګیا وي نو فی کل فن من الکنا او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی والله قد رأینا اودیتهم وی مونږ د دې غکن دی خړونه کتلی دي وی مرتن فی شتیمه فلان و مرتن فی مدیحه فلان کله چا پسې لګیا دی هغه څور کړی دي نو هغه په مذمت کې شعرونه جوړای نو کسي ول ورکل نو بیا هغه په مدح کې شعرونه جوړای او امام قتاده رحم الله وای چې ناکار شاعر یمدح قوما بباطل کله دی او قوم په باطلی طریقې سره مدح کوي ويذم قوما بباطل او کله دی او قوم مذمت ذکر کوي په باطلی طریقې الم تر تغورنا انهم بشکدوی فی کل وادی یهیمون پہاڑ وکند د خبرو کی یهیمون سرگردان ګرځي وانهم یقولون او بیشک دا شاعران دا بیدین شاعران دی وای ما لا یفعلون چکینا تخلیق الله او د رسول د محبت دا وی کوي لیکن عمل دا غی نسوی خلاف وی وانهم یقولون ما لا یفعلون او دی وای هغه سچ کینا الا الذين امنوا بعضی نیکان صحابه شاعرانو لکه حسان رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نور داسی نو یہ اللہ حبیب ترالل نو اللہ آیات رو لے گولو چنا داغ بیدینا شاعران یادئی الا الذین مگر آکسانا منو چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عملو نیکڑی نیک عمالی کڑی او غی اشعارو کی دا اللہ دا توحید بیان کئی دا اللہ دا حبیب صفات بیانئی مشرکان کدے اسلام او د نبی علیہ السلام سہج وکئی ندی جواب ورکئی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ دیر دیر وانتصروا او دید مشرکان او بیدینو نا بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغن چی دیوان ظلم کرے شوے دے ندیر اشعار پا ذریع داغے سکئی داغ انتقام دیکھلی او دیکھ امام قرطبی دا صحابو دارنگ روح المانی چگور صحابو کم دیر اشعارو دیر شاعران وی بخولی خولی اشعار وی نو دا سے اشعار پا شریعت کے ناروا ندی وگورا دا دا ڈول و سرنا پا شکل جیوی نو دا خو پا اجرہ کی ناروا دی نو پا جماعت کی سنگ ناروا دی جماعت کی خدا بیاد سرا جیز نے و عمر رضی اللہ عنہ امام قرطبی ذکر کری یو شپا دا شپی ہوتے ہو او د مدینی په کوسو کې سوکیداری کولا فرعا مصباحن فی بیت یو کور کې دیو بلو او یو بډای زنانه او وړی ریشی او اشعار وای و اذا عجوز تنفش صوفا یو بډای ناس د دیوې بل کړي دا وړی ریشی او اشعار وای و یلا محمدن صلات الابرار صلی الله علیه وسلم صلی علیہ الطیبون الاخیار قد كنت قواما بكاء بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اتوار هل یجمعنی وحبیبی الدار دا شعری عمر رضی اللہ عنہ کوسه کې کېناستو او د بډای د اشعار سره جړل یو خدا سے اشعار هغه ته ټول د الله د حبیب صحبت مخدم
ابو دای وی په محمد صلی الله علیه وسلم درود دې د نیکانوي درود وی پاغبان پاکان او غره خلق وی اے دا الله حبیبا تبټولش په ولاړ وی پېشمنی کې بری جړل هاي افسوس او مرګ په ما قسم طریقې سره راځي حال یجمعنی وحبیبی الدار چې اخرت کې به حبیب سره جمع شم که جمع بنش نه یو داسې اشعار وی دارنګ د ابوبکر رضی الله عنه اشعار ذکر کړي چې ګوره الله حبیب ته په خپل اوریدلی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ناس تودا سی وی فقدنا الوحی اذا وليت عنا وودعنا من الله الكلام سوا ما قد تركت لنا رهينا توارثه القرافيس الكرام فقد اورثتنا ميراث صدق عليك به التحية والسلام وی حبیب کله چې تاسو مون طرف لشا کوي او د دې فانی دار نه دار بقا ته لاړ شي نو وحی وزمون د الله سنت شي هغه وحی چې نوې نوې نازلېږي دا سلسله به ختم شي او بیا با الله چې کوم کلام د وحی را لېږي نو مونږ ته ورخصتیا راکړي سوا دا سن چې تامون تفریخی قرآن او سنت دا اشعار غوی یو دا اشعار وی چې هغه د سنت طریقې مطابق وی او هغه کې مدح نو دا سه صحابه کرام ویلي دا سه صحابه کرام دا سه اشعار ویلي لکه حسن رضی الله عنه دا د نبی رسول الله شاعر او دا الله حبیب روان دی به اشعار وی ابو سفیان چې کله کافر ناغه په شیرونو کې د نبی علیہ السلام حج وکړوا نو حسان رضی الله عنه داغي انتقام غسته ورتوي حجوت محمدن فعجبت عنه صلی الله علیه وسلم وعند الله في ذاك الجزاء ویتا د الله د حبیب حج وکړی دا زدر له جواب در کوم او دا اللہ دا حبیب دی طرف نے جواب کے مال و اجر ملاوی وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ زما والد زما والدہ زما طول عزت دا محمد الرسول اللہ دی عزت نا قربان شی حسان رضی اللہ عنہ اتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء وی ترا پاسې دلې او زما د حبیب پسې بدر دې نو ته خزان لو ګور چې ته دا وسره برابرې دای شام تو ګور او تزان تو ګور لسانی صارم اللعب فيه وبحری لا تقدره الدلاء جب میں وہی گورے یاد و ساتا تیرا تورا پریکول کئی او دیکھے گورے صاحب نشتا وبحری لا تقدره الدلاء وہی تازہ ما بحر و سمندر کتلے آپ بوکو داغیو بخڑی گینا دا اللہ دا حبیب تشبیح ورکے گور باجی وڑو کی کوئی یو ذلی بوکا اور غرزو لو بی خڑی شی وہی تازہ ما سمندر کتلے دا اللہ حبیب یاد ہے دا تک کم عیبون بیانے نو دا سے بہر دے لا تقدره الدلاء چی بوکی دا غیو بخڑولے نشیب دارنگی عمرت القضاء چی کلکی دا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نمخلو او اشاری نو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی ورطا دا اللہ دا حبیب مخیط دا سے اشارے ویپری کے دا عمر داورت د غشو وشتو نسخ لگی دی کافر ہوتا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ خلو بن الكفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ ویلر شید کافر بچو دا لاری کسی خالقی سید المرسلین مکی ترازی او نن به مداسو دا الله د قران د نازلې دو د وجنا
چې دا سر بد دی مړی نه لري کی او یو دوست بد بل دوست نه غافل کی. عمر رضی اللہ عنہ ورته یا ابن رواحه فی حرم الله وبین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی ابن رواحه عمر رضی اللہ عنہ ورته په حرم شریف کې ود الله مخله تشیرونه وی الله حبیب ورته خپل شومر ته فله اسرع فیهم من نزه النبل. پیدا شیرونه په د غشو د وشتونه خطرناک لګي په کافر وای. لدا سے اشعار کوي چې هغه کې د شریعت میں لکه امام قرطبی دل تعالی ډېر مثالونه ذکر کړي لدا سے اشعار درست اشعار دي دا سے اشعار درست اظهار دي لکه د خلفای راشدین مبارک ذکر کړي وای انی رضیت علی للهدى علما کما رضیت عتیقا صاحب الغاری وقد رضيت أبا حفص وشيعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار. وإذ خوشالم پالی رضی اللہ عنہ چه دا دا ہدایت نخدما دا پارا لکه څنګه چې خوشحال او عظیم دا عتیقنا چې په غار سور کې د نبی علیہ السلام سره او زوی راضی غنم خوشالم فابا حفص او دا پڑھل عمر رضی اللہ عنہ باندې وما رضیت بقتل الشیخ فی الداری او زپدی ګور راضی نیم چې عثمان رضی اللہ عنہ ظالمانو پکور کې شهید کو. وای ټول صحابه مال پارسدی زما لپاره معیار د حق دی او زما لپاره د دین د تلو سری یو علم او قدوی. نو آیا پدې خبره په ما کې سهارشتا و یا الله تعالی ک پته چې زدای سره مینا نساتم مگر استاد وجنا نو دا ورته وسیله کوم فاتقنی من النار ما آزاد کی دور د جهنم نا الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات منونه کړي دي نیک وذكروا الله كثيرا او یادوی دی الله ډېر ډېر وانتصروا من بعد ما ظلموا او د انتقام اخلي پس داغه نه چې ظلم کړي شه د فدوی وسيعلم الذين ظلموا او زرد چې په بشیا کسان چې ظالمان دي هر ظالم ته پته ولګي اي منقلبن چې کم یو زید ورتلو تا ينقلبون دی ورګرزي وې دا ډېر لوی دی ورت آیات ته اکثر سلف وې په دی باندې وصیت وکولو لکه روح المانین دلته ذکر کړی دي او دې کې ابو بکر رضی الله عنه وصیت ذکر کړی چې دا آیات ابو بکر رضی اللہ عنہ په وصیتونو کې ویلی وقد كان السلف الصالح يتواعظون بها سلف صالحین په دې آیات یو بل نصیحتونه کول او په دې ابو بکر رضی اللہ عنہ خپل وصیت ختم کړو. اکله چې هغه بیمار شو او مرض الموت او عثمان رضی اللہ عنہ وروغتو دا کاتب ویلی کا بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عید بی ابو بکر ابن ابی قحافہ عند آخر عهده بالدنیا و اول عهده بالآخرہ. ویلی کا چې دا وصیت ده چې ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ لیکي د دنیا په آخر وخت ده او آخرت اوله پوری ده بالکل ځن کدن سره دی ودا کم حال التي يؤمن فيها الكافر پدې حال کې کافر ایمان راړي او دی وخت کې فاجر فاسق متقی جوړيږي او دی وخت کې دروغجن رښتیا وای. وذالک چې انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب ما دغان نرست عمر رضی اللہ عنہ فتاسو خلیفہ کو فإن يعدل فذاك ظنی به کچره دې عدل او انصاف کوي نو دا زما خیال او ګمان نه پد ورجائی فی او زما امید دې د بارکه او کچره دې ظلم کوي او زیاته کوي فلا علم لی بالغیب نو ما سره د
عمل د قران